بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله باندې بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 12 ټولګي کیمیا مضمون 9 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. په دې درس کې موږ د الکینونو فزیکي او کیمیاوي خواص غواړو مطالعه کړو. د دې درس په پای کې زموږ هیله تاسو نه دا ده چې تاسې د الکینونو فزیکي خواصو باندې پوه شئ، همدارنګه د الکینونو کیمیاوي خواص چې دوی هایدریشن، اکسیدیشن او هالوجنیشن تعاملات ترسره کوي، په هغې باندې هم پوه شئ. خو مخکې دې چې زه د الکینونو فزیکي او کیمیاوي خواصو باندې خبرې وکړم، موږ په تیر درس کې الکینونو په اړه عمومي معلومات تاسو ته درکړه چې الکینونو مو ویل د هایدروکاربنونو د غیر مشبوع هایدروکاربنونو د جملې څخه دي. دوی د اولفین په نامه هم یادیږي. کیمیاوي فعالیت زیات دی، یعنې تیل جوړونکي دي. همدارنګه د دوی هغه هایبریدیشن چې و سپیدوا هایبریدیشن و، همدارنګه فضایي شکل چې ځان ته اختیاروه هغه مثلثي شکل و، او کوم زاویه ولانسي زاویه چې دوی اختیاروله 120 درجې و. 120 درجې د دوی هغه ولانسي زاویه وه. همدارنګه د کاربن و کاربن ترمنځ چې د دوی اړیکې اوږدوالی وه 140 مو ویلي وو. همدارنګه د کاربن هایدروجن د اړیکې اوږدوالی 110 پیکومتره و. نو اوس راځو د الکینونو فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه خبرې کوو. الکینونه هم جامد، هم ګاز او هم مایع حالت باندې پیدا کیږي. یعنی کوم الکین چې 2 کاربونه ولري تر 4 کاربنو پورې دوی په ګازي حالت باندې پیدا کیږي. یعنی کوم الکینونه چې د کاربنونو تعداد 2، 3، 4 دي، هغه ګازي حالت باندې پیدا کیږي. او کوم کاربنونه چې کوم الکینونه چې د کاربنونو تعداد 15 نه تر 18 پورې دی، هغه په مایع حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه کوم الکینونه چې د کاربنونو تعداد د 19 نه تر پورته وي، هغه جامد حالت کې پیدا کیږي. یعنی د کاربنونو د تعداد په زیاتېدو سره د دوی مالیکولي کتله، کثافت، د ایشېدو ټکي، د ویلې کېدو ټکي هم زیاتېږي. نو اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواصو په اړه خبرې کوو. د الکینونو کیمیاوي خواصو کې موږ لومړی هایدروجنیشن مطالعه کوو. یعنی الکینونه چې دي جمعي تعاملات ترسره کولی شي، او که چیرې یو الکین هایدروجنیشن شي نو د هغه د الکان باندې بدلیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ دغه الکین چې ایتلین دی هایدروجنیشن کو، په نتیجه کې دا به دلته ولیکم په نتیجه کې ایتان لاسته راځي. یعنی هایدروجن د دوی هغه دوه ګونې اړیکه ماتوي
او په هر کاربن کې چې خلا پاتې کېږي او ازاد الکترون پیدا کوي دوی هایدروجن نصبیږي په کاربن باندې، نو کاربن او کاربن ترمنځ یوه ګونې اړیکه جوړیږي او همدارنګه ایتان باندې بدلیږي. بل تعامل د دوی دې تعامل ته موږ هایدروجنیشن هم وایو. او که چیرې موږ ایتلین هالوجنیشن کوو، یعنې د هالوجنونو سره تعامل ورکړو، یعنې هالوجنیشن شي، د مثال په ډول دغه ایتلین که موږ د کلورین سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې دای کلورو ایتان لاسته راځي. د دې مشرف فرمول هم لیکلی شو چې مشخص معلوم نه دی چې کلورین په کوم ځای کې راځي. مقصد دای کلورو ایتان لاسته راځي چې یو مشبوع هایدروکاربن دی. د کلورین په ځای موږ کولی شو برومین، آیودین، فلورین هم تعامل ورکړو د ایتلین سره. بل تعامل د دوی د هایدرو هالوجنیشن دی، یعنی الکینونه کولی شي هایدرو هالوجنیشن شي. په دې معنا که چیرې موږ دغه ایتلین د HCl یا HBr HIHF سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې دلته تودوخه خوري، هغه دوه تعاملو هایدروجنیشن کې نکل کتلی سو، ما ونه لیکلو یاده مې ووته دغه هالوجنیشن او هایدرو هالوجنیشن تعامل لپاره تودوخه پکار ده. کله چې هایدرو هالوجنیشن شي، د دوی دغه اړیکه ماتیږي، دوه ګونې اړیکې، نو دلته جوړیږي CH3، یعنی یو هایدروجن راځي په دې کاربن باندې نصب کیږي، بل کلورین د بل کاربن باندې نصب کیږي چې کلورو ایتان جوړي. الکینونه دا ټول جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی د هایدروجن تعامل هم د الکینونو سره جمعي تعامل دی، هالوجنیشن هم جمعي تعامل دی، هایدرو هالوجنیشن هم جمعي تعامل دی. بل تعامل د دوی اکسیدیشن دی، یعنی الکینونه کولی شي اکسیدیشن شي. د الکینونو اکسیدیشن د په نتیجه کې که چیرې مثلا موږ ایتلین د اکسیجن په شتون کې وسوځوو، نو کاربن دای اکساید، اوبه او همدارنګه انرژي آزادوي. د دې د توزین لپاره موږ 3 مالیکوله اکسیجن مصرفوو، 2 مالیکوله کاربن دای اکساید او 2 مالیکوله اوبه لاسته راځي. دا د اکسیدیشن یوه برخه وه. که چیرې بیا هم اکسیدیشن شي، یعنی د پرمنګنیت د القلي سره تعامل وکړي، نو دوه قیمته الکول جوړوي. د مثال په ډول که چیرې ایتلین د اکسیجن او اوبو همدارنګه پوتاشیم پرمنګنیت په شتون کې تعامل ورکړل شي، دوه قیمته الکول جوړوي. یعنی د
الکینونو د اکسیډیشن څخه لومړی که د اکسیجن سره تعامل وکړي نو کاربن دای اکساید اوبه او انرژي جوړیږي. همدارنګه د پوتاشیم پرمنګنیټ د القلي په شتون محلول کې ایتلین کې تعامل ورکړل شي دوه قیمته الکول جوړیږي. او که چیرې قوي اکسیدان په شتون کې ایتلین ته تعامل ورکړل شي نو دلته تیزاب جوړیږي. یعنی که چیرې موږ ایتلین د قوي اکسیدانت یعنی اتومي اکسیجن په شتون کې تعامل ورکړو نو په نتیجه کې یعنی کولی شو که ایتلین نه وي بل مرکبي وي یعنی لیکو CH3 CH2 همدارنګه CH دوه ګونې رابطه CH2 دې تعامل ته یعنی یو بیوتین ته د قوي اکسیدان په شتون کې که تعامل وکړي نو په نتیجه کې CH3 رابطه CH2 رابطه COH همدارنګه کاربن دای اکساید او اوبه لاسته راځي. دلته دا باید 15 اتومه وي تر څو د اکسیجنونو تعداد مساوي شي. همدارنګه که چیرې موږ دغه د دوه ګونې رابطې شتون په دویم کاربن کې راولو نو په نتیجه کې هم دوه مالیکوله تیزاب راځي. یعنې مثال په ډول CH3 CH3 په نتیجه کې د اکسیجن یا اتومي اکسیجن یو قوي اکسیدان دی د دې په نتیجه کې دوه مالیکوله CH3 COH لاسته راځي. یعنی د توزین لپاره څلور اتومه اکسیجن مصرفیږي. په دې بخش کې موږ کولی شو دا وایو که چیرې دغه رابطه یو طرف وي دوه ګونې رابطه د اتومونو تعداد هم زیات وي ایتایل اسیټ یو تیزاب لاسته راځي کاربن دای اکساید اوبه او همدارنګه که چیرې دغه د دوه ګونې اړیکې شتون په منځ کې وي نو دلته دوه مالیکوله تیزاب لاسته راځي. او که چیرې دغه بقیه انشعاب ولري نو دلته کولی شي کیتون لاسته راځي. بل تعامل د الکینونو پولیمرایزیشن دی. که چیرې موږ یو n مالیکوله د CH2 ولرو دی که چیرې د تودوخې په شتون کې پولیمرایزیشن شي دغه دوه ګونې رابطه د دوی ماتېږي دواړه کاربنونه آزاد الکترونونه ځان ته غوره کوي یعنې داسې شکل ځان ته غوره کوي CH2 n مالیکول یعنی د تودوخې په شتون کې د الکینونو د n مالیکولونو یعنی د ډیر مقدار مالیکولونه د تودوخې په شتون کې پولیمرایزیشن شي دوی تجزیه کیږي. یعنی دغه پولیمر چې لاسته راځي یعنی مونومیر پولیمر چې دی اصلا د مونومیرونو د تعامل څخه لاسته راځي. لومړی دغه تعداد د مونومیر جوړوي مونومیرونه سره یو ځای کیږي پولیمر جوړوي او د ایتلینونو هغه مشهوره پولیمرونه پولی وینایل کلوراید دی چې په PVC کړکیو کې همدارنګه پایپونو کې او ځینې وسایل ځینې جوړیږي چې د پولی وینایل کلوراید په نوم هم یادیږي. یعنی دغه تعاملات کولی شي ایتلین دغه تعامل ترسره کړي پروپین بیوتین یا پینتین پولیمرایزیشن کیدلی شي. همدارنګه دغه نور هایدروجنیشن هالوجنیشن
او هایدروهالوجنیشن اکسیدیشن د دوی هر مرکب کولی شي. موږ د مثال په ډول د ایتلین په نظر کې ونیوه. موږ په ننني درس کې یا په دې درس کې د الکینونو فزیکي خواص مو مطالعه کړل چې د الکینونو فزیکي خواص کې مو ویل چې دوی د الکانونو د ایزولوګ سره دوی شباهت لري. د دوی یعنی د کوم الکین کې چې د کاربونو تعداد 2 نه تر 4 پورې وي هغه الکین د غازي حالت کې دی، یعنی ګاز دی. کله چې د کاربونونو تعداد په الکین کې 15 نه تر 18 پورې وي دی مایع حالت ځان ته غوره کوي. او همدارنګه که چیرې د کاربونونو تعداد د 18 نه پورته شي نو هغه الکین جامد یا موم حالت کې وي. همدارنګه موږ د کیمیاوي خواص کې هایدروجنیشن ویل. کله چې ایتلین مو د هایدروجن سره تعامل ورکړ، یو مالیکول د هایدروجن سره ایتان لاسته راغی، همدارنګه هایدروجنیشن مو وکړه، اکسیدیشن مو وکړه، په نتیجه کې هغه تعاملات لاسته راغی. د دې درس د ښه پوهېدلو لپاره تاسو ته زه کورنۍ دنده درکوم چې هغه په 9 صفحه کې فعالیت دی. د 9 مخ فعالیت حل کړئ. هغه کې 3 معادلې راغلي دي چې د قوي اکسیدنتونو په واسطه کوم مرکبات جوړوي. هغه معادلې تاسو تکمیله کوئ او کوم مرکبات چې لاسته راځي د هغوی نومونه هم ولیکئ. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.